افغانستان کې د حملو زیاتوالی 1111 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه تاجکستان ته ور اوښتي دي. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې 1111 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه دې هېواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1110 افغان پوځیان تېره شپه او د یکشنبې په ورځ 94 سرتېري د افغانستان له سرحد څخه دې هېواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو 2 اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتېري دې هېواد ته اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو 3 ورځو کې له 100 زیاتې ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. ویل کېږي چې ډېری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي او افغان ځواکونه ترې په شا شوي دي. طالبانو هم همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې دي. بل خوا د افغانستان ملي دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې بدخشان ولایت ته تازه دمې کمانډویان رسېدلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.